د ارګ 40 جنازې فیض حمید څنګه ووژل شو؟ چا وواژه؟ چیرته او ولې ووژل شو؟ د آی اس آی مشر ولې په ارګ کې په ملابرادر باندې ډزې وکړلې؟ جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. قاسم عمر پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي دوستانو تاسو سره مې ژمنه کړې وه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د پوځي مشر د مړینې مکمل راپور به له تاسو ښاغلو سره شریکوم. موږ د یو ادرس سره په تماس کې وو. هغوی د دې پیښې د ویډیو ژمنه کړې وه خو د امنیتي مشکلاتو له امله یې د موقت وخت لپاره معذرت وغوښته. انشاءالله دا ویډیو به هم یوه ورځ له تاسو سره شریکه شي چې د فیض حمید مړینه په خپلو سترګو ووینئ. خو راځئ انتظار مو لنډوم او هغه پیښه به په لیکلي ډول تر تاسو در ورسوم د کومې لپاره چې مې له تاسو سره ژمنه کړې وه. د 2021 کال د اګست په 15 کابل ته طالبان په داسې حال کې داخل شول چې معمولا د سیمې د استخباراتو پرته په دې معامله هیڅوک خبر نه و. د جمهوري نظام ډیر ښه او بد چارواکي په تصادفي ډول له صحنې څخه غایب شول او هیڅ چا د دې اوښتون تصور نه کاوه. دا خبره یو جدا بحث غواړي. زه نه غواړم چې په دې موضوع ستاسو حوصله تنګه کړم. راځو د فیض حمید د وژلو پیښې ته. کله چې طالبانو په نسبي ډول په کابل کې د آرام ساه لنډه کړه او ظاهرا یې د حکومت واک په لاس کې واخیسته نو د ډیرو سیمه ییزو او نړیوالو غبرګونونو سره سره حاکم حالت پر مخ روان و. دا نړۍ هیڅ هیواد لا هم د طالبانو د رسمیت په پیژندلو کې بیړه نه ده کړې. که څه هم پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو په حمایت او وکالت تورن دی. د دې خبرو د ثبوت بڼه د طالبانو د حکومت په اړه وخت ناوخت په ډیرو سیاسي او غیر سیاسي مسایلو کې د پاکستان د ملکي او نظامی چارواکو بیانونه په مطبوعاتو کې نشر کیږي چې د دې ټولو سره سره بیا هم پاکستان د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. په دې سلسله کې د غیر ډیپلوماټیک اصل باوجود د پاکستان د استخباراتي ادارې پوځي مشر فیض حمید کابل ته سفر وکړ چې د زیاتو هیوادوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو. د یاد سفر په اړه د طالب بیان ذبیح الله مجاهد هغه څه هم په وار وار پوښتنه وشوه چې ولې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر کابل ته راغلی دی او د سفر موخه یې څه ده. ذبیح الله مجاهد کاذب او غیر منطقي ځواب چې ویلې دوی غواړي چې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو تر عنوان لاندې او همدارنګه د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ورپېښ ګواښ اندېښنه له موږ سره شریکه کړي چې موږ یې په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. البته دا خبرې د یاد سفر هیڅ حقیقي اړخ نشي توجیه کولی. څه پیښ شول؟ فیض حمید د خپل لیږل شوي استخباراتي ټیم چې د حقاني شبکې ده له دوی سره یو سري یا پټ مجلس کوي. د مجلس وروسته د طالبانو بله ډله چې مشري یې ګمان کیږي د ملابرادر په غاړه ده د لیدلو په تکل د ارګ په لور حرکت کوي. سپارښتنه دا ده چې د فیض حمید ورکړل شوې برنامه به د حقاني شبکې د غړو په واسطه په حاکمو غړو تطبیق کړي او فیض حمید په صرف د څارونکي رول ولري. په دې وخت کې د ملابرادر خلیل حقانی او فیض حمید ترمنځ غونډه پیل کیږي. د فیض حمید خلیل حقانی او ملابرادر ترمنځ لومړی لفظي شخړه رامنځته شوه چې د شخړې وروسته د حقانی شبکې کوشش کوي چې د خپل بادار په وړاندې د ملابرادر سره ټیټ کړي او دا یې ونه شوی کولی. ملابرادر د فیض حمید پیشنهاد په 2 خبرو رد کړی دی. یو دا چې هغه ته یې وویل چې موږ 20 کاله د ولس ډوډۍ خوړلې ده او اوس هم ولس له موږ سره په تکلیف دی. او بله خبره دا ده چې زه د افغان په صفت هیڅکله دا تاریخ په خپل نوم نشم بدنام کولی کوم چې ته یې غواړې. ملابرادر وویل که موږ اوس په دې حساس وخت کې ستا خبره ومنو نو دا خو ته موږ په لوی لاس د ولس سره په جنګ اچوي. په همدې خبره مخالفت اوج ته ورسېد. دا چې فیض حمید څه طرحه لرله دا خبره بیا په یو بل پوسټ کې واضح ولیکم. شخړه تر دې ځایه راسره رسیږي چې خبیث او مرتد بادار حمید په ملابرادر د توپانچې ډزې کوي او هغه زخمی کیږي. فیض حمید سره لدی چې نور ساتونکي هم ورسره و د تیښتې په هڅه کې و چې د ملابرادر په امر هغه نفر لومړی ځای په ځای وویشت او بیا په چړو وواهه او مردار یې کړ. کله چې د حمید د مړینې غوغا جوړه شوه نو په دې وخت کې په ارګ کې د ښکېلو خواو ترمنځ سخته جګړه ترسره شوه چې د جګړې کنټرول هم د بهر خوا طالبانو په لاس کې واخیست. د جګړې په سبا معذب شوي ټیم له ارګ څخه د فیض حمید په شمول 40 جنازې راوویستلې. دا خبر د شپې مهال د پاکستان د استخباراتي نظامی برخې ته رسېدلی و چې په همدې شپه د ملابرادر د وژلو هڅه هم وکړه خو بریالي نشول. سهار مهال د ځانګړي الوتکې په پرواز کې له کابل خپل وژل شوي استخباراتي غړي ویوړل.
ملابرادر د یوې مودې لپاره د درملنې په خاطر په غیاب کې وساتل شو او وروسته د ملت پر لپسې سوالونو خپل یو غږیز پیغام خپور کړ چې د یادې پیښې له امله یې اوس په کاذب ډول د پاکستان استخباراتي ادارې لپاره نوی مشر او پیس حمید لپاره د نوې دندې یو خیالي اعلان وکړ چې په سبب یې اوس په ملکي او نظامي سطحه جنجال راپارولی دی او نن یې د کورنیو چارو وزیر وویل چې یاده ستونزه په ممکنې وخت کې وخت ونیسي. په اخر کې ټولو افغانانو ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر د سپي د وژل کېدو مبارکي وایم او د ملابرادر د افغاني غیرت ستاینه کوم. په رښتیا چې ملابرادر د ملا عمر تاریخ یو ځل بیا ژوندی کړ. د ملا عمر تاریخ کې د نصیر الله بابر پیښه یو افغاني ویاړ په ګوته کوي. هیله ده چې په لوستلو مو حوصله تنګه نه کړم. دا وه زما ژمنه تر تاسو مې هغه څه ورسول چې موږ یې د یادې موضوع لپاره کافي بولو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.